ته هالین کوم ملک دی؟ الین ملک نه ده الین زمونږ د یو غنټه لار ده، یو نیمه غنټه لار ده. ولی الله دا ورته یو سپری مو سره درلېږم صحیح ده عطر سپری خو نه درځي خو عطر د غولو بي نه دي ته موږ ته سپریګانې را لېږي. ولی تاسو ته خو د پرفیومز خو لګې که نه؟ نه نه لګې بیخي قسم نه کې زه لګم. تا نه خو قسم د غولو بوینځي بیا خو ظالمه مونځ او اودس کوه الله که ته نه د یو نه مونځ اودس خو کوو دا څه پکې مونځ اودس خو زه په زرو کالو کې نه پرېږدم دنیا هر څه کار کوم خو مونځ نه پرېږدم خو لږ ډېر خو بوی ووینځ خو لګوه ظالمه مثال په خېټه ټیزه چولې ځکه درته پاڼه کېږي ته سړي وي ما ته تا نه کېږي سړي بچی صحیح دومره وخت خلاصېږي تاسو ټوله لوبه مې در خرابه کړې قربان شم نه خرابېږي دا څه خبره ده قربان مو شم الله دې خوشحال لره زموږ خپله غرونه یاست هېواد یې ریچارج یې کړي خدای مو کامیابه لره خدای دې په کارک سور لره مننه خوشحاله اوسئ برو زما په په جرمني کې چې داسې ویښته دې راډاولي راځه نو خو داسې توره وکړه ته م ولا راشه راځه او زه جرمني ته درشم او ته ما داسې راشي چې هاي کرک واو هاي کرک داسې ته جینې چې ابرده چې هاي جیری زه دې په لایف بندوم زه داسې یو چې 15 منټ بعد لایف راځم خو ولي الله ته وایي په ټایم راشي ښه پلیز صحیح ده زه به ولي الله ته یم خو سړي زوی شه زه ولي الله یم زه داس سرو مینځم دښته زه شاته واړو ای ګورې چې زه تاسو څنګه ښکارم اوکې د کوکو ډن مې ده دا نه سړي زوی دا کوکو کونی انسان کوکو ہوئی کرا کوکو ہوئی ډونټ پلی وذ می ویلکم کوکو ہوئی کې حجری صحیح وای لین در باندې وامه لین ټول خلک وایي چې ولی الله کوکو ولی الله کوکو خسته ته وای دوه غبل کوکو یاد هغه سوړه یخ نه دی هغه یادې نه دوی کوکو چې دا کنه بلکټا ہے بلکټا ویلا بلکټا ہے بلکټا ہے برو بلکټا چې لږ ګیره برت کم وګړو بلکټا ہے بلکټا اوه راشه کته ودیږي وسواد لري قلبي لا پاتې دې ته تاسو د دې ما سره خدای مخامخ کی چې تا بلې کونی تواري من بورې ونه تړل مال بلوم کېده تر سړی بچي اے برادر والله لو یو قربان مشم په الله سپارم خو ولا او ګلا پمان کوکو پټم راشه بیا ژوند دی وسه اے دوستانو زه لایف بندوم دوه خبرې کوم خیر ده زه خو نه پوهېږم ما زه خو په لایف کې یم خو چې هره مسله یې خدای پاک دې په موږ او تاسو مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي اوس هلکان لږ زه خو نه یم خبر وایي په پکتیا کې بمبار شوی دی که څه شی شوي نو الله تعالی دې وعده ورې په موږ خپل رحم وکړي خدای پاک دې وعده زموږ هغه دنیا ګلې ګلزار کړي موږ